اماراتو ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سفر څه وکړل او چا سره ولیدل؟ دغه سفر د افغانستان لپاره څومره مهم و؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د ښاري نړیوالې مجمع لسمې ناستې ته د وینا پر مهال د سیمو هیوادونو په لومړیتوبونو او همغږۍ ټینګار وکړ. ولسمشر غنی په دغې غونډه کې وویل په ښارونو کې د لازمي پراختیا لپاره د اړینو ګامونو پورته کولو لپاره باید په نړیواله کچه سیستماتیکي کړنلارې جوړې شي. ولسمشر غنی د وینا پر مهال په ټینګار سره وویل د اقلیم بدلون ته په پام تر 2050 کال پورې باید د احتمالي ګواښونو مبارزې ته چمتووالی ونیول شي. ولسمشر غنی وویل د ښاري پراختیا او د هیوادونو ترمنځ په دې برخه کې د همکارۍ په برخه کې پراخو جدي بدلونونو ته اړتیا لیدل کیږي. ولسمشر وویل د علمي ټولنو فرهنګ تجربې له ګڼو محدودیتونو سره مخ دي. هغه څه چې په راتېرو شپېتو کلونو کې ګټور و په راتلونکو 10 کلونو کې ګټور نشي ثابتېدلی. ستاسو او هیبتیات په څېر ارګانونه به په جدي ډول د بدلون فرهنګ ته اړتیا لري. د معلوماتو له مخې د ښاري مجمع ناسته پرون سهار د اماراتو په ابوظبي ښار کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو د سکرتر جنرال د مرستیالې میرمن امینه محمد او فیجي ټاپوګانو لومړي وزیر فرانک بینی لخوا پرانیستل شوه. ولسمشر د دې ناستې پر یوې څنډه کې پرون مازدیګر د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیالې او د یو عین هیبتات موسسې رئیس میمونوس محمد شریف سره خپل استوګنځي کې وکتل. په دغه کتنه کې ولسمشر غنی په افغانستان کې د یو عین هیبتات موسسې د فعالیتونو په اړه وویل د دغې ادارې فعالیتونه زموږ د ښاري اړتیاو او لومړیتوبونو سره همغږي نه دي او موږ په افغانستان کې د یو عین هیبتات د فعالیتونو د اصلاح غوښتونکي یو. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که چیرې مو دغه ویډیو خوښه شوي نو در سره لایک یې کړئ او نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ.